سنن ابن ماجه کې حدیث راځي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د لمانځه لپاره دا ادب ذکر کوي چې لا ترفعوا ابصارکم الى السماء. د لمانځه په دوران کې سترګې د اسمان طرف ته مه پورته کوئ. زموږ د مذهب فقهای کرامو د دې څخه د لمانځه څو آداب را ایستلي دي. یو ادب دا سو چې د لمانځه په دوران کې به بل طرف ته نه ګوري، هغه که راسته طرف وي که چپه طرف وي که لوړه خوا وي. نو په لمانځه کې د ولاړې په حالت کې باید هغه ځای ته وکتل سي پر کم ځای چې سجده لګیږي. ستا مخ ستا سر چې پر کم ځای باندې لګیږي د سجدې لپاره په ولاړه کې باید هغه ځای ته وکتل سي. او داشه په حالت د رکوع کې بیا باید خپلو قدمونو ته وکتل سي، خپلو پښو ته باید وکتل سي. او دا شان د دې نه وروسته چې بیا کله سجدې ته ولاړ شي، په سجده کې باید د پوزې نرمیو ته وکتل سي. او دا شان چې کله یو څوک التحیات وایي حالت د تشهد ته کښېني، دې حالت کې هم باید لوړ یا یو طرف بل طرف ته ونه ګوري. ډېر داسې کسان سته په دې غلطۍ کې مبتلا دي چې هغه د التحیاتو په وخت کې د سجدې ځای ته ګوري. نو د تشهد التحیاتو په وخت کې باید خپل ځګر ته خپلې سینې ته وکتل سي. دا څه آداب فقهای کرامو لیکلي دي.